بچې هغه زما رادو راوړه ته. یا پلاره خدای ته وګوره ناوخته دی ویده شه نور. یه سړی رښتیا وایي ویده شه ناوخته دی رادونه څه غواړې؟ د ګل خان مورې د عزیز خپرونه ده نوې قصه یې شروع کړې. وایي رښتیا منډه کړه بچی رادیو ژر ژر راواخله هله زوی جانه. غلی شو کېناست توتي ته یې وکتل غري واخیست ویې ویل زروی په خپل ټیکري څنډۍ کړې وه سترګې یې نه وې. زرو ویونکي کتابونه سه شنبې نه تر پنج شنبې د شپې 10 بجې. السلام علیکم د ویونکي کتابونو ګران اوریدونکو شپه مو بخیر. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. نن د بغدادي پیر ناول دویم قسمت دی. په تیر قسمت کې تاسو د بغدادي پیر یعنی ډیوډ جونز پاړه او د امان الله خان د انګلستان یا د برېټانیا نه د آزادۍ د اخیستلو پاړه باندې پوه شوي. د تیر قسمت په اخره کې خبره دې ځای ته رسېدلې وه چې د امان الله خان د آزادۍ اخیستو ته په کتو په راجستان، کشمیر او همدارنګه نورو ځینو علاقو کې هم د برېټانیا په خلاف شورشونه راوچت شوي وو، غوښتل چې د برېټانیا نه ازادي واخلي. نو نننی قسمت کې به تاسو پوه شئ چې برېټانیا د امان په خلاف باندې څه کوي تر څو هغه ناکام کړي او منطقه هم خاموشه شي. نو تمه لرم چې خپرونه را سره تر پایه تعقیب کړئ. کابل 1923 میلادي کال د مای 8 د تیر یوې میاشتې یادښتونه. په رڼو اوبو کې مې ګوتې نه ایستې. اوړې او دومره سړې اوبه له پورته پاخه توتان راغلل. لپه مې ډکه کړه. اوبه مې له توتانو سره تېرې کړې. سړې اوبه او خواږه توتان. تر دې دمه مې داسې خوند نه و څکلی. سر مې هسک کړ. تر شنو ونو پورته د پغمان د غره څوکې لاس سپینې وې. هینګارې راغی. ورو مې کتل موټر ته کتار خرې ولاړې وې. ورغلم. سړک تنګ و. موټر مې څو ځله شاته او مخته کړ. ایله د خرو د تېرېدو لاره پیدا شوه. خو بیا هم د یوې خرې ربړي زولۍ د موټر د څنګ شیشه کږه کړه. بیرته د رڼو اوبو پر ژۍ کېناستم. سړپ شو. د خرې وربوز په اوبو کې ننوت. یو غږ مې واورېد. ټینک یو. شاته مې وکتل. یو بوډا خړه خره له پړي نیولې وه. راته موسکو. بوډا وویل پیرنګې. حیران شوم. د امان الله خان د پاچاهۍ په دې 4 کاله کې ډېر بدلون راغلی و. زما په څیر شپو خولۍ نیکټایي او د ریشي ډېرو دولتي مامورین درلودې. څېره مې هم د دوی غوندې وه. نو دې کلیوال او ساده سړي له کومه وپېژندلم؟ ومې ویل څنګه وپوهېدې چې زه انګریز یم؟ دا ځل د بوډا سترګې راډې راوختې. په خوند یې وویل ته خو سمه پښتو وایې. غلی شو. موټر ته یې اشاره وکړه. ویې ویل د موټر پر دروازه یې د پیرنګیانو د شاهي حکومت نښه ده. دهقان سړی او دومره معلومات. ومې ویل له کومه پوه شوې؟ سړي وخندل. د پاچا سیوری د خدای زموږ له سر نه لرې کوي. ټولو کلیوال ته یې معلمین رالیږلي. وړو زړو ته درس وایي. ایله د لمانځه په معنا وپوهېدو. لیکل او لوستل مو زده کړل. ستاسو د بیرغ عکس او د حکومت نښه مې هم په یو کتاب کې لیدلې وه. سړي د خرې د زولۍ لنډه ټوټه لرې کړه. ویې ویل نازک بدن یې مڼې دي. ښار ته یې د خرڅلاو لپاره وړم. 2 مڼې یې راته ونیولې. د خرې پړی یې کش کړ. بیرته سړک ته وخوت. یو مڼه مې په اوبو کې ووهله. خراب مې ترې وایست. موټر ته وروختم. ویره نه وه. دې خلکو د باچا په یوه مرتورې راپسې راواخیستې. خو په بل فرمان یې د خولې ګوله را سره جلا کوله. سوله وه. په سوله کې خلک زموږ په وینو پسې نه ګرځېدل. مخکې لاړم. یو ځای پخه ودانۍ جوړېده. موټر مې همالته ودراوه. د لرګي وړه لوحه مې ولوستله. لیکلي وو طاق ظفر د استقلال سلې. ورغلم. ګڼو کاریګرو کار کاوه. یو د ریشي کړي ځوان لاس راکړ. په بل لاس کې کاغذ و. له لیکلو یې وپوهېدم چې د مینار نښه ده. یو ماشوم د لرګي څوکۍ راته راوړه. کېناستم. ځوان هم د موټر له نښې پوهېدلی و چې د برېټانیې په سفارت کې کار کوم. نور یې هم خبر کړل. د یو ماشوم تندی سره ورغی. اوف پیرنګی کاپر. خو یو کاریګر سپک کړ. ویې ویل چې میلمه دی. د مینار پوښتنه مې وکړه. د ریشي کړي ځوان وویل چې د پاچا په امر د ازادۍ سلې جوړوو. دې ټکي یو معنا لرله. له انګریزانو ازادي. خو دا ځوان په نزاکت پوهېده. د انګریز نوم یې زما د غرور د ماتېدو په خاطر وانخیست. ځوان ته مې وکتل. له باچا ډېر خوشحاله یاست؟ ځوان وخندل. له داسې پاچا به ولې نه یو خوشحاله چې زموږ د کور د مصارفو فکر هم ورسره دی. په حیرانۍ مې ورته وکتل. ځوان وویل ګوره په لاس کې نیولې پیاله د یو ساده مثال دی. په موږ کې میلمه سپېرې شونډې نه پرېږدي. یو چا به پور کاوه خو میلمه ته به یې شیدې وچه یا تازه میوه یا کتغ تیاراوه. افغانان نسمن خلک دي. دې سړي فکر وکړ. تجاران یې تشویق کړل. په لومړي ځل یې دې وطن ته چای راوړ. هم ارزانه دي هم دود باید پر ځای کېږي هم د صحت لپاره ګټه لري. پخوا به خلکو د سیندونو او ویالو اوبه څښلې. د ډېرو معدې به خرابې وې. خو اوس اوبه جوش کړه. لږ چای ور واچوه. هم خپله ستړیا پرې لرې کړه. هم د میلمه پرده وکړه.
ډله ماشومان راغلل له ټوټو جوړې ډکې کڅوړې پسې زنګېدلې. 11 کلن ماشوم نږدې راته کېناست. د کڅوړې پوښتنه مې ترې وکړه. لنډې راته وویل چې د مکتب کتابونه دي. یو کتاب مې راواخیست. په لومړیو 2 مخونو کې حمد او نعت شریف لیکلي وو. دریم او څلورم مخونه یې د ازادۍ په اړه ول. نورې پاڼې مې واړولې. ساده ژبه یې درلوده. څو مخه د وطن دوستۍ خبرو ډک کړي ول. بیا د افغانستان د 2-3 ولایتونو په اړه لنډ معلومات وو. وروسته د یووالي او اتحاد په باره کې یو کیسه راغلې وه. بیا د پاکو اوبو د اهمیت په اړه یو ساده شعر و. دا کتاب یوازې 1 کال مخکې چاپ شوی و. کڅوړه مې وکته. 2 سپاره دیني ښوونه، حساب، د خطاطۍ د مشق لرګینه دړه، نه رنګ پکې پراته ول. په زړه کې راتېره شوه ډیوډ جونز بچو. څومره چې وخت تېرېږي په هماغه اندازه به د خلکو غلطېدل ګران کار وي. ماښام سفارت ته راغلم. د سفیر ټنډه تروه وه. ویل چې په جلال آباد کې هغه په زرګونو اخبارونه سوځولي دي چې له برتانوي هند کابل ته راتلل. علت مې وپوښت. سفیر په ټلیفون کې له محمود طرزي سره غږېدلی و. هغه ورته ویلي و چې په دې اخبارونو کې ډېر داسې مضامین راغلي دي چې زموږ په خلکو کې مذهبي نفاق خپروي او د افغانستان ملي حاکمیت او ازادۍ ته زیان لري. سفیر د محمد طرزي له خولې راته وویل چې له دې وروسته به ډیورنډ پر کرښه هغه اخبارونه او مجلې چاڼ کېږي چې له برتانوي هند د دې وطن ته راځي. کوټې ته لاړم. ستړی وم خو ما باید د ورځې راپور لیکلی وای. یوازې زه نه وم. په کابل ښار کې 200 کسان وظیفې درلودې چې د هرې طبقې نظریات معلوم او سفیر خبر کړي. په دوی کې انګریزان کم ول. زه او 4 نور هغه کسان چې ژبه یې زده وه او سیري افغانانو ته پاتې کېدلې. نور هغه افغانان، هندوان او سیکان ول چې د معلوماتو په بدل کې له سفارته پیسې اخیستې. ستړی ورځ آرام خوب لري. تر سهاره ویده وم. جمعه وه. ولمبېدم. افغاني جامې مې واغوستې. جګه شمله مې ودروله. د شور بازار تنګو کوڅو ته ورغلم. دکانونه له مختلفو اجناسو ډک ول. د لوښو یو لوی دکان ته ودرېدم. د روسیې ساخت له پتنوسونو، چایجوشونو، چاینکونو ډک و. یوه ښکلې میناتوري شوې پیاله مې راواخیسته. روسۍ وه. دکاندار ته مې وویل لاهوري کاسې مې پکار دي. دکاندار وویل پخوا خو مو سترګې تړلې وې. فکر مو کاوه چې هر څه په لاهور او ډیلي کې دي. خو پاچا د خدای تر ډېر راته ژوندی لري. په تجارت یې وپوهولو. له نورو دنیا سره یې بلد کړو. له سفیرانو سره یې کېنولو. زما په څېر ګڼ نور تجاران په کال کې 2-3 ځله ایران، ترکیه او روسیې ته ځي. هلته خریداري کوي. تر لاهوره په کمه بیه ښه جنس په لاس راځي. پیاله مې واخیسته. د غالیو خرڅولو کوڅې ته ور وګرځېدم. یو چاغ ترکمن په بیړه د لرګي چوکۍ راته سمه کړه. دکان له رنګارنګه غالیو ډک و. سړي څو غالۍ سره واړولې. یو دم یې ناره کړه اقچهي، کندوزي، بشیري، مور، خرڅک، کومه قالینه غواړې؟ غلی وم. سړي د قالینو د رنګ، جوړښت او کیفیت په اړه اوږدې خبرې وکړې. ومې ویل پر هغه نورو قالینو مو ولې سپینه ټوټه هواره کړې ده؟ سړي وخندل. چوخې سترګې یې لا پسې تنګې شوې. په خوند یې وویل هغه به دې نشي خوښې. خارج ته ځې؟ حیران شوم. سړي سپینه ټوټه لرې کړه. ویې ویل موږ افغانان سرې غالۍ خوښوو، خو په دې غالیو کې نور رنګونه هم راغلي دي. ګلان او نقشه هم فرق کوي. یو وړه قالینچه مې راپورته کړه. د برټانیې د ملکې عکس پکې اوبدل شوی و. سړي وویل کال مخکې د غالیو ټول سوداګر وزارت ته ورغوښتل. 3 ورځې درس راکړ. پوه کړو چې اروپایان څرنګه کوم چاپ قالین خوښوي. یوه جوپه غالۍ مو اروپا ته ولېږلې. ښې پیسې یې راته جوړې کړې. له موږ سره د غالۍ اوبدونکو ګېډې هم مړې شوې. اوس مو په مزار، کندوز، اقچه، بغلان کې نوي فرمایشونه ورکړي دي. ولاړ شوم. ومې ویل وبخه زحمت دې وویست، خو څه مې وانه خیستل. سړي وخندل. که کوم دکاندار خندا او حوصله ونه لري دکانداري دې نه کوي. ومې ویل دا خو چینایي متل دی. هو مونږ کله کله وزارت ته ورغواړي. د تجارتي اجناسو د راکړې ورکړې او اخلاقو په باره کې راته غږېږي. دا خبره مې عمال ته زده کړې ده. له سړي مې خدای پاماني واخیسته. لنډ راتاو شوم. تنګه کوڅه له قفسونو ډکه وه. د مختلفو مرغانو اوازونه تیره لګېدل. یو دکان ته ودرېدم. غولې له سویانو او کوترو ډک و. پورته له لرګي ګڼ قفسونه راځړېدل. یو مرغۍ ته مې وکتل. د ستوني سپینې پستې بڼه کې وپړسېدې. اخیستې هوا به یې په خواږه غږ بدله شوه. بوډا په بیړه وویل خوښه دې شوه؟ ارزانه ده. ومې ویل نه. یو دم یې بې غاښونو خوله خلاصه شوه. په خوند یې وویل ها خو سم ووایه چې کوترباز یې. تر لاسه یې ونیولم. تنګ دکان ته ننوتم. کوترو ته اشاره وکړه. ویې ویل شیرازۍ، چپاپرې، ملاقي، پل سفید، زردچا، کوم ډول کوترې غواړې؟ زما جواب ته ماتره نه شو. یوه سره کوتره یې ونیوله. ویې ویل که د کوترو له ملاقه خوند اخلي نو تر دې مه تېرېږه. په هوا کې په 100 ځله راوړي. هو که د نورو د کوترو د نیولو شوقي بیا هغه توره کوتره واخله. یو خو له سیره نه جلا کېږي، بل پار ته الوتو خامخا یو بله کوتره درته راولي. یو وړې نجلۍ یو کوچنی پتنوس راوړ. د بوډا ټنډه تروه شوه. په خوشکه یې وویل ولې مکتب ته نه یې تللې؟ د نجلۍ خړې شونډې وخوځېدې. ناروغه یم، تبه مې ده. بوډا پتنوس ور واخیست. نجلۍ بیرته له دوکانه ووته. ومې ویل څه دې ده؟ بوډا د لرګیو په دړه د سنیو دسترخوان هوار کړ. د کاسې له سره یې برغولی وښویاوه. په کروتو کې لنده شوې ډوډۍ وه. څنګ ته ایښې بدنۍ یې کږه کړه. پر خړه خاوره خړې اوبه تویې شوې. ما ته یې وکتل. د ټنډې ګونځې لاس سر ننوتې وې. ویې ویل
ډوډۍ خوري؟ نه. نو رڼا را پرېږده. د دکان له دروازې څنګ ته شوم. بوډا د پاستې ژۍ ور پرې کړه. پټکه خوله یې وویل وبخه د لمسیو ماغزه راوخوړل. بانې کوي پرونه مکتب ته نه وتللې. ومې ویل خو نه دي ځي. بوډا برګ راته وکتل. ته لکه چې د پاچا فرمان نه دی اورېدلی مکتب یې پر نجونو هلکانو جبري کړی دی. ومې ویل نو ته د پاچا له ویرې خپل لمسی مکتب ته لېږي؟ بوډا خپلې خړې ګوتې وڅټلې. ویې ویل د ویرې خبره نه ده د پاچا نافرماني ګناه لري. ومې ویل خو دا نجونې لویېږي حساب هندسه او نور کفري کتابونه به ووایي ټیکری به لرې کړي په مکتب کې به نوې نخرې زده کړي. د بوډا ټنډه تروه شوه. ته څنګه افغان یې چې په خپل باچا باور نه لرې؟ هغه چا چې موږ ته دا عزت راوباښه له کفره اخلاص کړو وطن یې آزاد کړ د هغه په اړه څنګه داسې چټیات وایي؟ اوسه. په بیړه له دوکانه ووتم. د بوډا له غوسې ډک غږ راپسې راغی د پیرنګي جاسوسه. د سفارت لار مې ونیوله. د پل خشتي جومات ته ګڼ شمېر خلک ور روان ول. د ملا تیره غږ راتله. د جمعې د لمانځه په خطبه کې امان الله خان د خدای د رحمت سیوری ګاڼه. 3 ورځې له سفارته ونه وتم. ما باید کلکتې ته میاشتنی راپور تیار کړی وی. سخته وه. د خپل جاسوسانو په واسطه ځینې راټول شوي معلومات مې په شفر کې لیکل. ماخوستن مې لیکل راپور له سره کوت چې شوبې دروازه له دیوال سره ولګېده. سفیر و ورخطا ښکارېده. ویل یې چې ارګ ته یې ورغوښتي یو. د سفیر ورخطایۍ ته حیران شوم. هر تر سفیر تک کومه نوې خبره نه وه. سفیرانو میاشت کې یو ځل له باچا سره کتل او د متقابلو اړیکو د ټینګښت تجارت فرهنګ اقتصاد په باره کې به یې خبرې ورسره کولې. خو د سفیر بلې خبرې چورتي کړم. دا ملاقات د تشویش وړ راته ښکاره شو. باچا همدا شپه او همدا ساعت ارګ ته ورغوښتي یو. ځان مې تیار کړ. 1.5 ساعت وروسته زه سفیر او د سفارت یو بل هندو کارکوونکی پارک کې وو. موږ یوې وړې کوټې ته بوتلو. یو ځوان چای او څو رنګه وچه میوه راته راوړه. بیرته د باندې ووت. سفیر وویل که خبره خرابه وای دومره یې نه نازولو. سفیر ته مې وکتل. شنې سترګې یې ځلېدلې. ومې ویل دومره مه خوشحالېږه افغانان په خپل کور کې دښمن ته په درنه سترګه ګوري. سفیر یو دم ودرېد. ورته مې وکتل. پاچا ټول د لاس ورکړ. مخامخ راته کېناست. امان الله خان مې له څو کلونو وروسته ولید. وزن یې یو څه ډېر شوی و خو نور هماغه تک سپین او ښکلی ښکارېده. یوازې غټې سترګې یې له غوسې ډکې وې. ناوخته دی. وار له واره به د مطلب خبر راواخلم. ایلن مایک پیژنئ؟ ټوخي واخیستم. له خولې مې چای وداره وکړه. پیاله مې پر میز کېښوده. بخښنه مې وغوښته. زر مې له جیبه سپین رومال راوویست. د خپلې کورتۍ د ټټر پر لنده شوې برخه مې تېر کړ. سفیر ته مې وکتل. په لاس کې نیولې پیاله یې لړزېدله. سفیر په وارخطایي وویل نه. ابراهیم او عبدالله خان څنګه؟ سفیر غولي ته کتل. پاچا له خپل جیبه یو پاکټ راوویست. خلاص کاغذ د سفیر مخ ته پر میز کېښود. ویې ویل له خپل امضا خو به نه یې پښېمانه؟ د سفیر سترګې ډډې راختلې وې. پاچا وویل دا 3 کسان مو لاسنادو سره ونیول. ستا د سفارت کارکوونکي دي. په کتغان کې ځینې کسان د نظام پر ضد بغاوت ته هڅول. منفي تبلیغ یې کاوه. دا تولله په نوم یو خان ته 22 ټوپکه ورکړي ول. پاچا ودرېد. سفیر ته یې وکتل. ورو یې وویل 2 ساعته یوازې 2 ساعته وخت لري چې له افغانستانه ووځي. بیرته سفارت ته راغلو. سفیر په غوسه و خو چاره یې نه لیده. 3 غرمه ټلګراف راته وکړ. لیکلي وو چې پېښور ته په خیر راورسېدم. یوه اونۍ وروسته چانسلر لیک راغی. امان الله خان ته یې لیکلي وو چې ایلن مایک انګریز دی. دی باید د برټانیې د قوانینو له مخې محاکمه شي. په 2 ورځ سفارت ته لارګه لیک راغی. مجبور وم چې د لیک محتوا چانسلر ته ټلګراف کړم. امان الله خان چانسلر په دروند نوم یاد کړی و. وروسته یې لیکلي وو چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی. خپل قوانین لري. هغه ایلن مایک به د هیواد د قانون له مخې محاکمه شي. تاسو ته د پوره عدل او انصاف ډاډ درکوم. یوه اونۍ وروسته محکمه دایره شوه. ایلن مایک، ابراهیم او عبدالله په اعدام محکوم کړل. بل سهار د سفارت په انګړ کې یو تور موټر ودرېد. 4 افغانانو پوځیانو یو تابوت راښکته کړ. ورغلم. د سفارت یو کارکوونکي یو تابوت تخته لرې کړه. ایلن مایک د عیسویانو له دود او مذهب سره سم په یو نوې توره دریشي کې پروت و. نیکټایي ورتړل شوې وه. د کورتۍ د ټټر له جیبه یې سور ګلاب راوتلی و. دې سړي ته مې څو وارې ویلي وو چې په دې خلکو کې ورو ورو کار کوه. دومره تیز مزه نه یې منله. ګرمي وه. تابوت مو په هماغه ورځ پېښور ته ولېږه. میاشت وروسته بل سفیر راغی. 4 هډوکي وچ کلک بوډا و. د موږک غوندې وړې سترګې یې درلودې. په لومړۍ ورځ یې ټولو شوبو کاغذونه ورغوښتل. د خدمتګار له خولې خبر شوم چې په 24 ساعتونو کې یوازې 3 ساعته خوب کړی. سهار ته جلسه ونیول شوه. د احتیاطي تدابیرو په اړه وغږېدو. موږ پوهېدو چې سفارت د پاچا د مخفي کسانو تر څارنې لاندې دی. نوي سفیر دا امر وکړ چې سفارت ته تر یو څه وخته زموږ هېڅ افغان جاسوس نشي راتلی. میاشت ووته. د سفارت دروازې ته مخامخ په 2 پښو ګډ پروت سوالګر، سبزي پلورونکي او په خاورو کې ناست سیک تعویض لیکونکي ورک شول. د سفارت کارکوونکي خوشاله و. ویلي چې د پاچا شک وښود. خپل جاسوسان یې ورټول کړل. تر دې وروسته به سفارت تر څارنې لاندې نه وي. خو د سفیر وړې سترګې ونه ځلېدې. ویې ویل چې د امان الله خان په اړه یې ډېره مطالعه کړې ده. پام کوئ پاچا ساده سړی نه دی.
د سفیر خبره سمه وه. یو لمن به یې پورته ودرېده، د پښو لوڅې پونډۍ به یې ښکاره شوې، پرتوګ یې نه و. پاچا وویل هغه نجلۍ څوک ده؟ یو ډنګر کوچي وویل صاحب زما لورکۍ ده. څه کوي؟ پچې او خوشحایي ټولوي. معنا ګټه درته کوي؟ هو صاحب، که زموږ نجونې پچې جارو نه کړي نو دېګدان سوړ بوله. پاچا وویل زه د شریعت وتلی کار نه کوم، همدې نجون د ټیکری ور په سر وم، پرتوګ ور اغوندم او 10 لمونځ ور زده کوم، نظافت ور ښایم، درس ور باندې وایم، په ژوند یې پوهوم. اوس یې هم ګټې ته ناست یاست، خو غواړم چې ابرومندانه ګټه درته راوړي. په مکتب کې څه بدي ده؟ اوس په ټوله ورځ د یو دېګدان پچې او خوشحایي درته راټول کړي، خو که دا نجلۍ درس ووایي، ډاکټر یا معلمه شي، وطن به جوړ کړي، ته خوشحایي او پر ځای به تنخوا درته راوړي. د پکتیاوال کیسه لا نه وه خلاصه چې د سفارت یو کارمند راغی، په ورختایي وویل چې لانګړه ټولو خلکو منډه واخیسته. زه او سفیر د باندې ووتو، میدان تش و، یوازې عکسونه تیاره شوه، سترګې یې پټې کړې. ګران اوریدونکو، د نن لپاره قصه په همدې ځای بس کوو. په نننی قسمت کې تاسو د بریتانیوي جاسوسانو د بریتانیې سفارت د ځینو چالونو په اړه باندې پوه شوي چې په افغانستان کې د امن خرابولو او د شامان په ضد باندې خلکو راپورته کول لپاره کول. نو تمه لرم چې لدې ځای پورې به مو ناول تعقیب کړی او خوښ شوی به مو وي. تر بل شپې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی الله سپارم. ښه شپه، د الله په امان.